السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته په زړه پورې ویډیو لرم، تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. ښځینه د نارینه په پرتله ډیر مهربانه وي. که د هلک څوک خوښ شي نو په ډیره اسانۍ سره نور پرې پوهیږي، خو نجونې بیا داسې نه دي. څوک پرې نشي پوهیدلی چې یا یې زه خوښیږم او که نه. نو که دغه 5 نښې نښانې پکې موجودې وي نو له تاسو سره مینه لري. اول چې کله په تاسو پام وکړي. نجونې که د ځان لپاره څوک خوښوي نو د هغه خبرو ته ډیر په مینې سره غوږ نیسي او ډیر ارزښت ورته ورکوي. دوهم چې کله هغه ستاسو په هرې خبرې خاندي. د هر چا دا یوه غوښتنه او آرزو وي چې له یو نږدې ملګري سره وخت تیر کړي، او نجونې هم همداسې دي چې کله له تاسو سره مینه لري او تاسو خوښوي نو ستاسو هره خبره پرې ښه لګیږي او ورته خاندي. دریم کله چې تاسو د هغې خوا ته نږدې کیږئ او هغه له دې کار څخه بده نه مني، نو د دې مطلب دا دی چې هغه له تاسو سره مینه لري. او څلورم کله چې تاسو د هغې د لمس کولو کوښښ وکړئ او هغه په دې کار کومه نیوکه ونه لري او وشرمیږي او په خندا شي.